افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک اهل احترامات هله د ټول مبارک روغ او صحتمن وي دوستانو. د نن ورځې درس کې د الماني ژبې د امتحان برخه وایو. دا وایو چې څنګه وکولای شو د الماني ژبې د یو سطحې امتحان وایو. د امتحان څومره نمبرې لري، څو نمبرې د کامیابي نمبرې دي، په کوم شکل باندې موږ باید د امتحان لپاره فورمه ډکه کړو او څنګه امتحان ورکړو. راځو یو عملی امتحان وایو چې په کوم شکل باندې تاسو ته د تلک امتحان راځي، په همغه شکل باندې یو امتحان وایو. ښه دوستانو، مخکې له دې نه چې د امتحان برخې ته ولاړ شو، لومړی دا وایو چې د امتحان څو برخې لري او څومره وخت لري. دا وایو: تست فورمات، د امتحان شکل، تلک دوچ A1، د الماني ژبې د یو سطحې تلک امتحان. ښه دوستانو، په مجموع کې د الماني ژبې تلک امتحان دوه برخې لري: شریفتلیخه پروفونګ، د لیکلو برخې امتحان، او موندلیخه پروفونګ، د خبرو کولو برخې امتحان. دوستانو، د لیکلو برخه چې ده بیا درې برخې لري. یو د اوریدلو برخه ده، هورن، اوریدلو برخه چې دا تقریبا 20 دقیقې وخت لري او نمبر یې څومره دي؟ 15 نمبر لري. 2 und 3 lesen und schreiben، دویمه او دریمه برخه چې ده هغه د ویلو او د لیکلو برخه ده چې ده هم 45 دقیقې وخت لري او 15 نمبر د ویلو برخه لري او 15 نمبر د لیکلو برخه لري. چې په ټوله کې دوستانو د امتحان 15 دقیقې وخت نیسي. د خبرو کولو برخه هم دوستانو درې برخې لري چې لومړی برخه تقریبا 3 دقیقې وخت نیسي، دویمه برخه 4 دقیقې وخت نیسي، دریمه برخه هم 4 دقیقې وخت نیسي چې دا 15 نمبر لري. په دې باندې دوستانو د خبرو کولو په برخه باندې په جزئیاتو باندې په بل درس کې غږیږو. نن راځو اوس د هورن برخه ته. لومړی د هورن برخه وایو. ښه دوستانو، دلته په دې باندې غږیږو چې څومره نمبر د کامیابي نمبر دي. Ergebnis Punkte، د نتیجې نمبر یا هم د کامیابي نمبر. له 4 ټولې نمبر دوستانو 80 نمبر دي او له 450 نه تر 80 پورې که چیرې یو کس ویسي ده سیر ګود، یعنی ډېر ښې دي، اعلی دي. له 48 نه تر 53.5 نمبر که څوک ویسي دا هم ګود، یعنی ښې دي. له 42 نه تر 40.5 نمبر که څوک ویسي بي فریدي ګنت، دا هم د قناعت وړ دي. له 40 نه تر 1.5 نمبر که څوک ویسي اوسرایخند، یعنی کافي دي. له 0 نه تر 45.5 نمبر که څوک ویسي دا تایل ګنومن، چې برخه پکې اخیستې ده، یعنی تقریبا دا د ناکامي نمبر دي. دوستانو، تاسو ته ډاډ درکوم، اطمینان درکوم، که چیرې تاسو لومړي درس نه تر دې درسه پورې زما هره ویډیو وګورئ، نو 100% کې اطمینان درکوم چې کله تاسو امتحان ته ولاړ شئ نتیجه به مو یا سیر ګود وي او یا هم ګود وي، ځکه ما هره برخه تشریح کړې ده. هره برخه کې ویډیوګانې شته، د لیکلو برخه کې، د ویلو برخه کې، د ګرامر برخه کې، په هره برخه کې ویډیوګانې شته، کولی شئ ټولې وګورئ. ښه دوستانو، چې کله تاسو امتحان ته ولاړ شئ په دې شکل باندې ورقه درکوي چې د ورقې په سر کې داسې خانه خالي وي چې دې خانه خالي کې تاسو ته کود درکوي، هغه کود به پکې لیکئ. نور به دوستانو په دې شکل باندې ورقه درکوي. دا ورقه به داسې ډکوئ چې فامیلین نامې، کورنۍ نوم یا هم تخلص به په لومړۍ خانه کې دلته لیکئ
او په دې شکل به لیکئ چې په هره خانه کې به یو حرف لیکئ. Vorname دلته به اصلي نوم لیکئ. Geburtsdatum دلته به د تولد تاریخ لیکئ، د پیدایښت تاریخ به دلته لیکئ، دلته به کال لیکئ، دلته به میاشت لیکئ او دلته به ورځ لیکئ. دلته یو مثال ورکړی ده. په دې خانه کې به Geburtsort د تولد یا د پیدایښت ځای به لیکئ چې په هر ځای کې تاسو پیدا شوي هغه به دلته دغه نوم به دلته په حروفو سره څنګه ولیکئ. په هره خانه کې به یو حرف لیکئ. په دغه خانه کې به دوستانو Muttersprache مورنۍ ژبه ولیکئ. که چیرې ستاسو مورنۍ ژبه په دغو ژبو کې وي، په دوه ژبو کې که تاسو مورنۍ ژبه وي ښه تر ښه، او که چیرې تاسو مورنۍ ژبه په دوه ژبو کې نه وي نو دلته یې لیکلي andere یعنی نورې ژبې. که چیرې تاسو مورنۍ ژبه په دغو ژبو کې نه وي نو تاسو کولی شئ په خانه کې څه ولیکئ 000 ولیکئ. دلته په دې خانه کې 0 دلته 0 او دلته 0. دا هم دوستانو دلته جنسیت ده چې تاسو که چیرې نر وی دا خانه خالي منلیخ خانه خالي ډکه کړئ، او که چیرې تاسو مؤنث وی دا وایبلیخ خانه خالي ډکه کړئ. Prüfungszentrum دلته هم د امتحان ځای تاسو ولیکئ چې کوم ځای کې امتحان ورکوئ هغه ولیکئ. Prüfungsdatum د امتحان تاریخ تاسو دلته دوستانو ولیکئ چې په کومه ورځ باندې تاسو امتحان ورکوئ هغه دلته ولیکئ. په دې خانه کې د کال دلته میاشت او دلته ورځې. دلته یو مثال ورکړی په دې شکل باندې د خانه خالي ډکه کړئ. په کوم ورځ چې تاسو امتحان هغه تاریخ کې ولیکئ. او دلته هم دوستانو تاسو ته یو کود درکوي چې هغه کود به پاس هم رسوي او دې کې به هم رسوي. داسې یو بله ورقه درکوي چې تاسو به هغه کوم امتحان کې کومه ورقه د امتحان لپاره پارچې درکوي په هغه کې تاسو چې کله سوالونه حل کړئ نو بیا به دې ته رسوي. د مثال په ډول دلته د هورن یا د اوریدلو برخه ده. لومړی برخه په دې شکل ده که هره برخه که په لومړي سوال کې د مثال په ډول د ب جزئی ده تاسو به د ب خانه څنګه ډکه کړئ یا به توره کړئ. همداسې دویمه برخه دریمه برخه که هره برخه کې په هر سوال چې صحیح وي هغه خانه خالي به څنګه ډکه کړئ یا به توره کړئ. همدارنګه د لیزن یا د ویلو برخه ده چې د لومړۍ برخه ده، د دویمه برخه ده او د دریمه برخه ده. او د لیکلو برخه ده چې ان شاء الله په دې اړه باندې به بیا وروسته زیاتې خبرې وکړو او یوه مشخصه ویډیو به ورباندې جوړه کړو. ښه دوستانو دلته تاسو کوشش وکړئ چې دغه خانه خالی کې په دغه ورقه کې سوالونه حتما ورسوئ. که چیرې تاسو دلته ونه رسوئ صرف په کومه ورقه کې چې امتحان ورکوئ په همغه ځای کې ټیک مارک کړئ نو هغه هیڅ په درد نه خوري. 100% کې دلته باید ورسوئ او دا هم په یاد ولرئ چې په پنسل باندې به د خانه خالیانې څنګه کوئ ډکوئ یا توروئ. ښه دوستانو راځو د اوریدلو برخې ته. د اوریدلو د برخې لپاره په کوم شکل چې په اصلي امتحان کې سوالونه راځي په همغه شکل باندې سوالونه آماده شوي دي. نو تاسو نه هیله کوم چې بار بار یې واورئ او په دقت سره یې واورئ تر څو ورباندې پوه شئ چې آیا تاسو د اوریدلو برخه قوي ده او که نه ده. hören اوریدل circa 20 Minuten تقریبا 20 دقیقې وخت لري تاسې. Dieser Test hat 3 Teile. دا امتحان چې دا یا هم 3 برخې لري. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. تاسو واړه بحثونه او اعلانات اورئ. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. هر متن یوه سوال لري یا یوه دنده لري. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. لومړی هغه سوال ووایه. Hören Sie dann den Text dazu. بیا د هغه سوال په اړه باندې یو متن واورئ. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. تاسو هغه صحیح جواب څنګه په نښه کړئ یا هم
حلقه کړئ. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. په اخره کې تاسو د جواب ورکولو په ورقه کې د خپل سوالونه څنګه کوي هلته ورسوئ. لکه مخکې مې درته وویلی چې دجې کې باید ورسوئ. ښه دوستانو راځو اورو یې. Telk Deutsch A1 Start Deutsch 1 Übungstest 1 Hören. Dieser Test hat 3 Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Teil 1. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. ښه دوستانو د لومړۍ برخه ده دلته ویلي دی وای kreuzen Sie an A, B oder C. وای تاسو حلقه کړئ A جواب، B جواب او یا هم C شاري او صحیح. Sie hören jeden Text zweimal. تاسو وای هر متن دوه ځلې څنګه کوئ اورئ. لومړی تایل کې چې ده په لومړۍ برخه کې چې ده په دوه ځلې ویل کېږي او دویمه برخه چې ده ښه بیا یو ځل ویل کېږي. دلته یو مثال ورکړی ده. د مثال په ډول دلته ویلي دي welche Zimmer Nummer hat Herr Schneider. وای هر شنایدر د اتاق نمبر څو ده. دلته صحیح جواب کوم ده؟ سی ده. 254 نمبر اتاق ده د شنایدر. په همدې شکل باندې دوستانو تاسو ته نور سوالونه درکړي تاسو به حل کوئ چې ای جو صحیح ده، بی جو صحیح ده او که سی جو صحیح ده. نو زه نور زیاتې خبرې نه کومه. دا تاسې او دا امتحان. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254. Das ist im 2. Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. 2. Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. ښه دوستانو اوس چې دغه مثال ویلي تاسو نه هیله کومه چې کتابچه او قلم در سره واخلئ تر څو تاسو نوټ کړئ چې د لومړي سوال جواب کوم ده، د دویم کوم ده، د دریم کوم ده، همداسې تر اخره پورې تر څو په اخره کې تاسو ته معلومات وشي چې څومره سوالونه موږ صحیح حل کړي او څومره غلط حل کړي دي. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich.
Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Nummer 3. دوستانو اوس دغه دریم نمبر وایي. تاسو نه هیله کوم چې لومړی د وقفه کې د سوال وایي چې سوال څه شی دی، تاسو یې په نښه کوئ، بیا په نښه کوئ چې آ جو صحیح ده، ب صحیح ده او که س صحیح ده. سوال باندې حتما ځان پوه کوئ، وایي. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, da geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn?
Zu meinen Verwandten. Nach Polen. Na dann, schöne Zeit. ښه دوستانو هغه لومړی برخه اوس راځو دویمه برخه ته. دویمه برخه دوستانو تاسو یو ځل اورئ. Sie hören jeden Text einmal. تاسو هره برخه یو ځل اورئ. تاسو یې نښه کوئ چې دا صحیح ده او که غلط ده. Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten! Nummer 8. Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof von Bad Godesberg. Nummer 10. Herr Stefan Janda, gebucht auf dem Flug LH737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Janda, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. ښه دوستانو دا دویمه برخه یې اوس راځو. ښه دوستانو راځو دریمه برخه ته. دریمه برخه Hören Teil 3. د اورېدلو دریمه برخه. Kreuzen Sie an. تاسو یې حلقه کوئ یا په نښه کوئ. A, B oder C. A صحیح ده، B صحیح ده او که C صحیح ده. Sie hören jeden Text zweimal. تاسو هر یو متن دوه ځلې اورئ. دوستانو دا هم د لومړۍ برخې په شکل باندې هر متن دوه ځلې
اورئ تاسو. نو کوشش وکړئ دوستانو هغه کوم وخت کې چې وقفه یې په هغه وخت کې تاسو دا سوال ووایئ تر څو ورباندې پوه شئ. Teil 3. Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Nummer 12. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab? Ich warte an der Information auf dich. Nummer 13. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Nummer 14. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Nummer 15. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. ښه دوستانو دا و د هورن برخه چې درې
برخې درلودلې چې ټول ټال 15 سوالونه راځي. تاسو نو اوس ځان سره پرېکړه وکړئ. زه تاسو ته حل اچوم چې تاسو څومره سوالونه حل کړي دي. که چیرې مو زیات سوالونه نه یې حل کړي، کوشش وکړئ بیا یې واورئ څومره یې زیات واورئ تاسو سره همکاري کوي، ځکه په امتحان کې په همدې شکل باندې سوالونه راځي. نو که تاسې دا درس په بار واورئ تاسو په امتحان کې حتما کامیابیږئ. ښه دوستانو، دا یې لزوم یا حل ده. کولی شئ له خپل لزوم یا حل سره یې مقایسه کړئ چې څومره سوالونه مو حل کړي دي. که چیرې کومه پوښتنه، انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ له لارې ما سره شریک کړئ او کوشش وکړئ دوستانو دا ویډیو له نورو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو چیرې هغوی امتحان لري او په اسانۍ سره وکولی شي کامیاب شي. تر بیا او بل درس ښه او خوشحاله وخت. د الله امان.